د هفتې په ورځ ماښام دلته کې زموږ سینیور دي په هاسټل ملګري چې د څلور پنځه هلکانو د شنګلې سټوډنټ سوسایټي له طرفه هغوی د فیرویل کېدو فیرویل ده چې او تقریبا 17-18 کسانو او ځان یې بهر مطلب چرګان مرګان راواغست او خوراک سیسټم هم وکړو او ماخوستن داسې نه نهه بجې وې د پښتو ډپارټمنټ یو ملګری هم دی هیزر نوم یې دی هغه ربابي دی خپل رباب هم ورسره دی د ماسپښین هم پاتې مونږ د ماښام به پروګرام وکړو او د دې سینیور دغه اګزام دی چې ورځي په دې کې مونږ پروګرام نیم ټایم سټارټ کړو نو د سټارټ ته راتلو مونږ د خوراک مرک سیسټم همالته سټارټ کړو پر رباب په سټار وغځو څنګه چې سړک ته راوتو دغلته کې عزیز صاحب مخې له راغی عزیز صاحب مخې له راغی نو اول خو نور هلکانو هغوی چا څه ویل نه مونږ ورو سلام کلام سره وګسل وایي دا څه دي مونږ یې صد دغه خو رباب دی چې پروګرام دی خبره مو ته وکړه چې دغه شان وایي نه دا خو نه دی لاود تاسو پرمیشن د چا نه واخلئ مونږ سر ویکینډ دی او بل هاسټل کې هلکان سره ربابونه شته دی بل ماخوستن کې وځي دغه کله یو چمن کې کله بل چمن کې هسې ځان له رباب ټنګوي مونږ هم په دقه غرض ووتو مونږ ته خو موبایل سر پته هم نشته بیا مو دا وویل چې سر غلطي شوي ده مونږ ته اجازت نه دی وختې اوس تاسو نه اجازت غواړو که تاسو اجازت راکوئ ښه که اجازت نه راکوئ بس رباب را الله کې رباب پروګرام به نه کوو هاسټل ته به ویسو که هاسټل ته یې نه راکوئ د یونیورسټۍ نه مو اوس په دې ټایم بهر کوو پروګرام ختمو هغه ویل نه په یونیورسټۍ کې هیڅ قسم هیڅ پابندي نشته د یونیورسټۍ کې موږ د سټوډنټانو دپاره چې ایگزیبیشنز په هغې کې چې دی د خپل دغه شان پویټ اپ د کیمپس د دې نه علاوه آرټس ایگزیبیشن د دې نه علاوه دوی په هاسټلو کې خپل ځان له دننه چاربیتي ټپي قصې پسې چې څونه دي نو په هغې باندې هېڅ پابندي نشته په ریکارډ باندې دي په ریکارډ باندې موجود دي موږ چا په دغې باندې قدغن نه لګو چې یاره موږ د دې څیز خلاف یو سکیورټي والا راپسې راوغوښتل پولیس یې راوغوښتل مین ګیټ ته ولاړ مین ګیټ ته رالو هلته کې وي سي هم مخې له راغلی وي سي ته مې سر داسې مسله ده چې دغه رباب نو هغه هم ویې یاره چې رباب نه دی لاوډ هغه ټایم کې اوس عزیز صاحب خبرې وکړې عزیز صاحب وایي زه ویسته کال کوم د مونږ مخې ورته کال وکړو مین ګیټ ته رالو هلته کې بس لږ ساعت کېناستو عزیز صاحب راغی څنګه چې رالو ولې خو هغه انداز داسې چې تاسو ما ناست لرې رالېږلي که نه ما چې رباب ورکړې نو راپاسې بیا مو سره په دغه ودرېدو مونږ چې ټیچر دی خبرې هغه داسې شروع کړه چې یاره رباب به ورکوئ که په هر جوړي مونږ ورته ویل سر بیا درته ریکویسټ کوو هلته کې مو ته ریکویسټ وکړو به پولیس ته مې چې تاسو ورسره دا خبره وکړئ چې رباب سټوډنټانو له ورکړه او تاسو قانوني کاروایي کوئ څه بلپین لیکلي مونږ ورته ویل چې هغه هم راباندې وکړئ خو رباب مونږ له راکئ هغې ویل رباب خو ویلې د نه اخلم مونږ ویل سر جي رباب خو نه درکوو رباب هغه ټایم کې زما سره لاس کې و نو ما ته وایي زه درته لاس کړم ما یې سر جي رباب خو نه در کوم که هر څه کوئ لکه نو ما ته وایي دغه کمرې ته ورسره دنده شئ او دغلته ورسره شپه وکئ او رباب به نه وړئ زموږ یو ملګری و هغه سره خبره کوله ما ورته ویډیو سټارټ کړه چې هغه ویډیو سټارټ کړله نو هغه د دغې نه مخکې هغه دا خبره مونږ ته وکړه وایي دا ستاسو سر عزیز صاحب د خولې خبره چې دا ستاسو سر دا زما سر دا رباب به درنه زه پاتې کوم دا رباب سرکاري او لکه وي سي مې چې رباب ته بیا مونږ ویوړو هغه ټایم کې مونږ هلک ته ویډیو سټارټ کړه چې هغه ویډیو سټارټ کړه نو هغه پسې راغی او پړکې ورته لاس یې ورته واړو عزیز صاحب کیمرې شته دی هغه بل ملګري ویډیو کوله هغه پسې راغی ښکته که موبایل او مطلب په داسې انداز وي او سپېره به چې کنځلې منځلې مو کړې مونږ هغلته کې پروګرام کوو د فوټبال په پروګرام کې چیف پراکټر دلته کې راغی چیف پراکټر وویل چې یاره رباب ویسې مونږ سره څه نه لاس پرې سړی نه رابطه وکړه رابطه نه راوړي رباب به ته په اجازت راوباسم دا به خبرې کوي دا چې کومه دی دلته کې دا ډیکټیټرشپ ناست دی دلته کې بدماشان به مونږ پسې راغلي چې په کومه کورسۍ باندې کوم سړی ناست دی بدماش دی سکیورټي والا ته مو یې په لاس ور واچوه د دې دا ریویه تاسو ولیده او دا چاچا دا تاسو ورې ټول واوړئ آینده دپاره که تاسو ته د وي سي حکم یې کله وایي چانسلر دغه پلار حکم یې هم به ګوره یو سټوډنټ ته لاس نه ور اچوئ دا ګوره ټول واورئ که سکیورټي والا دی که پولیس دي زمونږ ټول د مشرانو په ځای زمونږ سره به زمونږ ستاسو سره وخت تېر شوی دی ویډیو سټارټ مزر ویډیو سټارټ نه به څوک لاس اچوئ دا چې پراکټر ورته وایي چې لاس واچوئ لاس به یو سړی نه راوړي چاچا ستا موږ سره لاس راوړو یو سړي لاس بند موبایل په یونیورسټۍ کې هیڅ قسم هیڅ پابندي نشته د یونیورسټۍ کې موږ د سټوډنټانو دپاره چې ایگزیبیشنز په هغې کې چې دی د خپل دغه شان پویټ اپ د کیمپس د دې نه علاوه آرټس ایگزیبیشن د
د دې نه علاوه دوی په هاسټلو کې خپل ځان له دننه چاربیتي ټپې قصې پسې چې څونه دي نو په هغې باندې هېڅ پابندي نشته په ریکارډ باندې دي په ریکارډ باندې موجود دي موږ چا په دغې باندې قدغن نه لګو چې یاره موږ د دې شیز خلاف یو او بیا په د هغې نه باوجود موږ بیا په سبا د لاړو پرون ماسپښین نو په عزیز صاحب همدا لیکل وکړل عزیز صاحب پسې لیکل وکړل چې په پروسټ آفس کې یاره سبزي دغه شان قصه وه موږ په دې طریقه روا په ټوله قسم پکې ولیکله او دا هم پکې ولیکل چې یاره زموږ د سټوډنټ زموږ د ملګري راغلی هغه بې عزتي شوي دي هغه ته کنځلې شوي دي په هغه باندې لاس اوچت کړی شوی دی زموږ سره باقاعده ثبوت دی او د هغې نه باوجود پرون بیا په موږ باندې 3 شوکازې شوي دي ماسپښین د زمونږ په دغې لیکل چې ورکړل نه دغې په ماسپښین مازدیګر مونږ ته څه ملګري راغلي چې ناستو مازدیګر 4 بجې نوټیفیکیشن وشو شوکازې شوي دي په مونږ درې باندې بیا موږ سر ته لاړو چې سر دا کوم هغه چې تاسو مخ سره شوکازې وکړه هغه چې تاسو به اپیلیټ کمیټې ته پیش شئ او هغه به ستاسو خلاف هغې تاسو به خپله خبره وکړئ صاحب به خپله خبره ښه بیا موږ کمیټې ته نه یو پیش شوي او نن بل نوټیفیکیشن وشو دا هم پرون شوی خو نن ما نن ډپارټمنټ راواغستو چې زه او هغه 2 نور ملګري مونږ د هاسټل نه هم ایستي یو چې هاسټل دوی باندې دغه دی په ملاکه یونیورسټۍ کې به بیا یو وخت چې راشي چې دا پروګرامونه به په ډپارټمنټونو کې هم کېږي دا به په هر ځای کې به کېږي خلک وایي چې موږ دا وکړله دا پروګرام وکړو نور به خبر نه وي چې د دې لپاره خو فلانیان یې شا ورکړي که نه مطالبې به مدعي په دې کې به 0 ټالرنسي او بالکل نو کمپرومایز د کم هاسټل نه چې زمونږ بچوړی زما د نظریې بچوړی موسی خان وخت کل شوی دی دا هاسټل به زه د موسی په نوم باندې خامخا به پې نامه د موسی خان شهید لګوم د خیره دغه چیف پراکټر دغه پرووسټ او دا وارډن تر څو چې دی په ملاکنډ یونیورسټۍ کې دي ملاکنډ یونیورسټي به رانه چلی نه دا یو کس پکې دی که نه دا چجګیره چې نیسلې ده تاسو فکري طور طالبان یئ تاسو په خدای ګران